په دې کس باندې چې دنو 27 लाख روپۍ قرض خو دې په جیب کې چې دنو 1 روپۍ نه و دې اخر کار ولګید او د زهر ګولۍ وخوړې کله چې د زهر ګولۍ وخوړې نو د چې دنو بیا هسپټل ته منتقل کو کله چې د هسپتال ته منتقل کو په هسپتال کې چې دنو دا بیهوش او ډاکټرانو چې د دې علاج شروع کو ډاکټرانو چې دنو هغه دا خبره وکړه چې دې په علاج باندې 20 लाख روپۍ راځي 20 लाख روپۍ راوړي کنه د دې د کوم د کور خلک چې نو دې ته وایي چې 20 लाख روپۍ راوړي دا کس چې دنو دا بیا برابر شي په دې لګاو داغه نه پس چې دنو دې کور خلک چې دنو 20 लाख روپۍ چې دنو ډاکټر لراوړي چې کله ولا 20 लाख روپۍ راوړي نو هغه وایي چې بالکل چې دنو اپریشن کامیاب شو اپریشن چې دنو د دې وشو د دې چې کومه زهر ګولۍ خوړلې وي هغه یې تراويست هغه قصه ختمه شوله دا پس چې دنو دا کله په هوش کې راشي د دې د کور خلک چې د دې سره ملاويږي د دې خزه چې دا د دې رک سره ملاوي شي نو دې رک ته وایي کنه وایي تا چې زهر ګولۍ کم خوړلې وایي دا بالکل چې دنو غلطي کړې ده وایي دا چې کم قرض هغه چې دنو تا ډبل کو د 27 लाख نه والا 47 लाख ته چې دنو ورسېدو 20 लाख روپۍ چې دنو ستا په علاج باندې ولګېدلې او ته چې دنو واپس چې دنو بیا برابر شولې او 20 लाख روپۍ دې خزه ته وایي تاسو څنګه برابر کړې دا خزه ته وایي کنه چې دا 20 लाख روپۍ چې دنو موږ هم را قرض کړې دي نو هغه لک چې دنو بیا به هوش شي او چې کله بیا په هوش کې راشي نو خپل خزه ته وایي چې بیا چرته هم چې دنو د دې ګولۍ ونه خورم نو بیا چرته هم چې دنو ززارو ګولۍ ونه خورم او چې دنو دالک چې دنو وس خپل مهنت مزدوري کوي و چې دا څومره قرض چې ده نو دا چې دنو د زبه ختمومه بل خبره دار خپل د خزه ته وایي کما بیا ګولۍ وخوړې نو دا قرض چې په ما باندې تربل کیږي ځکه چې یو پیر ما غلطه کړه ده دا قرض چې دنو د 27 लाख نه ما 47 लाख ته ورسوله او ان شاء الله بل غلطه بزنه کوم اوس خپل مهنت مزدوري کوي دا واقعیا په پاکستان کې راغل دا رپورټ شوی دی دا واقعیا داغه نه پوس چې دنو د علاقې نوم د سره موږ نشو غستله د علاقې بدنامي ده او بلکې تاسو به دې باره کې سوای ک پتا سو باندې قرض کې هر څوی بالکل چې دنو ژوند ته تاسو په خپل ځان جوړوي او کوشش وکوي چې تاسو وایي چې موږ ژوند وکړو موږ ژوندۍ تیر کړو قرض چې دنو تاسو باندې سه خودکشي نه کوي خودکشي چې دنو حرام ده که هر څومره سخت وخت باندې راولي ګوره وخت بدل نه مدیر نه لګتي الله پاک چې دنو سکندونو په حساب کې د خلکو ژوندۍ بدلي او هغه چې دنو چینج کوي او دغه ژوندۍ چې دنو بدليږي نو تاسو بالکل په ژوندۍ کې دا ټینشن نه اخلي چې آیا په ما باندې قرض ده آیا زما سره چې دنو دادی او دغه دي دا قسم سی بالکل نه کوي چې سچ دنو الله پاک ستا په قسمت کې لیکلي هغه به تاسو ملاويږي په دې دنیا کې دغه نه زیات الله پاک تعالی نه درکړي چې کما چې دنو د رزق وعده الله رب العزت کړی دا دغه نه سیوا چې دنو الله رب العزت تعالی نه درکړي چې سو پوری دنو الله رب العزت ته پیدا کړی او سو پوری ته ژوندۍ الله رب العزت ته چې دنو روح نه یغسته دغه پوری چې د رزق وعده الله رب العزت کړی دا نو کوشش کوي کنه چې داسې قسم حرکتونه مکوي نن سبا چې دنو ځان ته تیزندې واچو چې دنو ځان په ګولې ولا داسې زونه بالکل ځان وساتي ګوره بالکل کدا سي مرګ چې دنو الله رب العزت ته خوښ نه دی الله رب العزت چې دنو په دې باندې ډېر زیات خپکیږي چې ته په خپل ځان مړ کې خودکشي چې دنو دا حرام ده ولګور دا واقع راغلی په پاکستان کې تاسو به دې باره کې وسوای خو انت کمنټ ضرور وکړئ که په کرونو روپو باندې قرض نو هم بچیدان تاسو خودکشي نه کوي خپل مهنت مزدوري وکوي حلال روپۍ ګټي د حرام روپو نه بچیدان ځان ساتي ځکه چې دا دنیا چې دنو پانی ده د دنیا نه چې دنو موږ روان یو بل دنیا ته بیا موږ منتقل کیږو په هغه دنیا کې بچیدان زمونږ نه د هرې خبرې تپوس کیږي نو کوشش کوي کنه خودکشیانو نه ځان وساتي دي الفاظونو چې ځان وساتي آیا پتا باندې قرضن نو ته چې خودکشي وکي دا قرضه به څوک ورکړي تاسو د کور خلکو نه خامخا دا کیږي نو لکه بالکل چې داسې کار مکوي دا یو کس چې خپل ځان ختمولو چې زه ختم شم نو دا روپۍ په خپل ختمي شي خو نه دا روپۍ نه ختميږي دا قرضه پتا باندې دا الله پاک بچي نه دینه ستانه تپوس کوي نو کوشش کوي کنه چې داسې قسم حرکتونه مکوي دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ دا واقع په پاکستان کې راغلی و